ابو حسان اسحاق سواتی بنوم مادي اکثر زمونږ امیان نه کوي ویره ډېر اصلاحي بیان کې اصلاحي بیان نه کوي په یوې ګنټې اصلاحي بیان کې هغه یو ټک خبره کړي کافر کوي دی باغی گمراه کوي دی باغی دلته یو تفسیر لیکل شوی دی د پښتو تفسیر لا مثال په نوم باندې و بیان لیکل دی بالکل دغه څه چلیږي چې موږ اختلافي خبرې نه کوو په دې په خپل دې تفسیر کې اختلافي خبرې نه کوو لیکن ته چې لاړ شي د الله په صفاتو په حواله سره هغه چې کوم عقیده اختیار کړي د الله لپاره جسم ثابتې اداره مجسمه او عقیده کافر کیږي په سره ما ته ورځ یو کس د مفتی ندیم صاحب یو تصویر راولېږو په واتس اپ باندې د هغه دا مطلب چې دی وبې خوشحاله شي ځکه چې د هغه زما سره څه اختلافات و بعضو خبرو هغه اختلافات شتي ځکه چې بعض مسلې زه د هغه نه منم او بعض به هغه زما نه مني ما ته تصویر راولېږو ما نو څه نو څه ولې ته ما په دې خوشحاله ته د یو سړي بېعزتي کې چېرته یو ماشوم به چېرته لګړ ناستي هغه ته سر د مفتي صاحب لګولی دی دا خو مای نیچ سپک او اردو کې چېرته ګیره هوا کام وایي دا هغه کار تا کړی دی دا خو د اصلي سړي کار نه دی که زما د مفتي ندیم سره او د بل مفتي سره بل سره اختلاف راځي دا به موږ د دلایلو په رڼا کې دا حل کوو زه به خپله خبره وکړم که څوک یې مني که نه مني هغه به خپله خبره وکړي خو تصویران دې شي جوړول په دې به ته زه ګټم په دې به ته حق ثابتې په دې به ته قرآن او حدیث ثابتې ته ما په خپله د قرآن او حدیث نه خبر ته لاړ شه په خپله قرآن او حدیث زده که بیا راشي وایي نه جي هغوی هم کوي ما ته وایي ستا د تصویرانو سره یې کړي دي ما د هغوی کار دی او شتي د قیامت په ورځ د قیامت په ورځ به الله دې هر څه تپوس کوي که ما پسې څوک څه ووایي زما تصویران جوړ کړي او هغې سره داسې کار وکړي زه خو دا نه یم چې ته دې په بدل کې هم داسې وکړي سړی غلط کار کوي ته هم په بدل کې غلط کار کوي غلط کار هغه کړی دی په جواب کې موږ غلط کار نه کوو کنځلې هغه کوي په جواب کې موږ کنځلې نه کوو یو سړی به موږ سپکوي په خبرو کې موږ خو به یې نه سپکوو ځکه چې موږ دعوه دې څه کوو د قرآن او د حدیث نو بیا به د قرآن او د حدیث په لاره صحیح روانې مضبوط پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دشمنانو څه څه نه دي ویلي کنځلې وهل ټکول بېعزتي وله کړې هر څه یې کړي دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې په جواب کې هغه شی سپک کارونه نه دي کړي نو زمونږ به لیول او مستوا به زمونږ څه وي هغه به اوچته وي ولې به اوچته وي ځکه چې موږ دعوه د څه کوو د قرآن او د حدیث د سلفیت دعوه کوو موږ نو زه دې خپلو هغه مسلمانانو ته دا یم چې په دې مسله نه دي پوه غیرت کې راشي او په خپل هم غلط کار کې واقع شي چې په دې مولیانو پوه که دومره حده پورې خبره کوي چې د پلاني مولوي صاحب دا کار غلط دی یا دا خبرې غلطه ده بس ختمه شوه بس